شینواري سپیکس نه نړیوال جام ته 18 ورځې پاتې شوې او هر ټیم هغه د خپل تمریناتو اخیری مراحلو کې دی. پاکستان هم استرالیا سره لګیا دی، ماتې ورته ورکړه. ویسټ انډیز تر زامن داسې ظالم بچیم ریډي ناست دي ښه چې هر چاته تابعداري. اوس ګوره هوښیار هم دي، بورډ هم هوښیار دی، ډایرکټ ساوت افریقې ته رسېدلي دي، هغوی سره T20 لوبې کوي. او د دغه زمونږ چې څه ورته دوست په نوم باندې دوست هندوستان لکه د مار او خامار دا لګیا دی نیوزیلینډ سره لوبې کوي. نو وروره که نیوزیلینډ په ځای موږ سره دا لوبې کړې وه، زموږ په کوربتوب یې کړې وه، بیا خو بیخي موږ ته ګټه راغلې وای. مګر نه اول خو موږ سره لوبې نه کوي، بیا چې کوي ګټه مو خپله اخلي په کوربتوب باندې. زموږ دوست دی په نوم دوست دی، خیر په دې به زیاتې خبرې نه کوم. دوه کمنټیټران اوس د ویسټ انډیز سره چې زموږ سیریز و هم د دوی و، د هندوستان. خدای دوی بې خو نه باسي، هر څه کې موږ نه ګټه اخلي خو موږ ته ګټه نه راکوي. دا زموږ د ادارې د خلکو کمزورتیا ده چې ICC هر ځای کې بیکینګ ورکوي. وروره خپلو ګټو ته خپل دغه ته ګوره. 3 میچونه زمونږ ویسټ انډیز سره وشو، نږدې وختونه دي، هر چا سره میچونه باید ښودل شوي وای چې څنګه دا نور ټیمونه یږدي، همداسې چې زمونږ هم بل چا سره لوبې وای ښه به وای چې دا درویش رسولي یا بل چاته یو څه دا ټیم نورم ریډي شوی وای ښه به وای. اوس بس صرف موږ هغې ته سترګې په لار یو چې سکاټلینډ او ویسټ انډیز تر زامنو سره زموږ وارم اپ لوبې دي. باقي پاکستان لګیا دی سره دی چې استرالیا ته چې ماتې ورکړه هغې کې دغه نو، میچل مارش نو، سټوینس نو، ټیم ډیوډ نو، میکسویل نو. پاکستانیانو په کلار کښېنئ، ستاسې بدخوانۍ زه په کرکټ باندې شینواري سپیکس د حق او سچ آواز دی. دا یو حقیقت دی چې هغه 4 میچ ویننګ پلیران دي. را به شي نیکسټ گیم کې به ټیم ډیوډ خو زما په خیال انجرډ دی، لږ وروسته به راځي، خو بیا به مقابله کیږي او تاسو ته هم د خپل ټیم جوړول لګیا دي. تاسې په همدې مراحلو کې چې جوړ یې کړئ، تر اوسه پورې مو جوړ نه کړ، خو دې نه وروسته ستاسې یو ښه خوشقسمته په دې یاستئ چې په سریلانکا کې چې کوم ځای کې ستاسې لوبې دي، پرمداسا سټیډیم، کینډي او دغه پالاکیلی، هغه ټول 150 160 ایوریج سکور والا دی. هغه سکور ستاسې لوبغاړي د هغه سلمان خس د سپین ښه پلیر دی، بابر اعظم دا ټول سپیشلی چې هغه ون ډاون نن لکه څنګه ووته وایي کته چې یو طرف نه کوپر کنولي بالینګ کوي، بل طرف نه میتیو شورټ، هغه سلمان ځان خپله پروموټ که. نمبر 4 بابر اعظم که زما په نظر دا لاین اپ ستاسې لپاره ښه دی، ځکه ستاسې لپاره نمبر 4 کې یو کس داسې پکار دی که 2 وکټې زر ختم شي چې دا وکټ هولډ کړي تر اخره پورې، دا نور کسان چې دا در سره هیټینګ وکړي. عثمان خان په ځای خواجه نافې ښه دغه دی. عثمان خان شپږیزې نشي والی، چکې مکې نشي والی، انډیواله دا ورته مشکل تمامیږي. اوس به ډېر خلک یې چې پرې چې پاکستان یې وبایلي، دغه وروره زما او ستا په دوو په خیرو باندې څوک بایلي او ګټي نه، مونږ خپل نظر ورکو. باقي ګټل او بایلل خپل کار دی. زه خپله نه غواړم چې پاکستان نړیوال جام وګټي، پوه شوې. د هغې خپله وجه زه د عمران خان ډېر غټ فین یم او هغه هلته بې ګناه جیل کې دی. باقي چې خواري کوي او ټیم یې څه جوړ کړی نړیوال جام مثلا وګټي، نو زه ورته به یې څه وکړو. ما او تا دپاره چې دا 2 کاله د ویسټ انډیز راسې چې اوسه پورې موږ مبارزه کوله، همدې دپاره چې د میډل اورډر کې موږ سره داسې پلیران په لاس راشي چې دا به ډېر مهمې په دې نړیوال جام کې او معلومات به وشي. نو خدای دې وکړي چې دا درویش رسولي او د سره دغه ځای کې بل یو کس داسې ښه دغه راشي او بیا هغې وخت کې په هغې باندې خبره کوو، خو چې تا ټیم څنګه یو ویژن سره جوړ کړی هماغسې به ریزلټ وي. زما په نظر باندې ټول نه بهترین تیاری چې کړی هغه د استرالیا ټیم کړی دی، ښه ټیم یې جوړ کړی دی. بل ورسره د دغه ټیم هم چې دی ساوت افریقا بد ټیم نه دی. نو ګورو به نړیوال جام داسې دی چې مړه په هماغه ورځ باندې وکټ ته زموږ سره سپین بالینګ ښه دی، زموږ خالي سکور دعا کوئ چې ټاسونه وګټو، اول بیټینګ وکړو، انشاءالله بیا به مونږ په ښه حالت کې وي او باقي به بیا هغې وخت سره خبرې کوو. په لوی الله وسپارم، خدای په امان، السلام علیکم.